بسم الله الرحمن الرحیم. د الله تبارک وتعالی د دغه تکلیف په وجه هغه د ده ګناه ورژوي، او یا دا چې دته په دنیا کې د دغه تکلیف په وجه باندې یو انعام ورکوي، او یا دا چې په آخرت کې الله تبارک وتعالی د دغه تکلیف په وجه باندې دته مرتبه ورلوړوي. ځکه خدای مسلمان دی، کافر ته چې عذاب راسي د کافر عذاب د ده ګناه نسي رژولی، ځکه خو ایمان نه لري، بلکې کافر ته چې تکلیف راسي د هغه تکلیف خو یې تکلیف دی، د آخرت تکلیف به هم ویني. نو د مسلمان لپاره هر وخت تکلیف راتلل سراسر ګټه ده، خصوصا که چیرې یو څوک د خپل ځان سره حساب وکړي چې اعمال مې ښه دي، یعنې د ټولو حرامو ګناهونو څخه مې ځان ساتلی دی، فرائض دا مې ټول برپایه کړي دي، بیا هم دا دې تکلیفونه دي، نو دی دې پوه سي چې په دې سره زما مرتبې لوړېږي. او که خدای مه کړه په یو ګناه اخته و، دا ده ته تنبیه ده، الله عز وجل یې پوه کوي و ای زما بنده د ګناه څخه راوګرځېږه، الله تبارک وتعالی هغه ذات دی چې تا ته عذاب راوستلی سي او بیرته هم درڅخه پورته کولی سي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.